څه چیک پوسټو باندې د موږ افغان ریفیوجي چې کوم سره پی او آر کارډونه دي هغو ته څه مسلې دي. سی ایم قاري تاج الدین د ډیر اسماعیل خان نه په یوه ایشو پسې راغلی وم جنوبي وزیرستان وانه ته د ډي خان وانه ټانک سی ایم کمیونټي موبلایزر د افغان ریفیوجي افغان کمیشنریټ د طرفه د موږ د ډي آفس چې دی ډي خان کې دی هلته نه ماته هدایت شوي چې څه چیک پوسټو باندې د موږ افغان ریفیوجي چې کوم سره پی او آر کارډونه دي هغو ته څه مسلې دي د تاګ د راتګ باره کې. نو هغو په باره کې زه ډسټرکټ ایډمنسټریټر عادل شفیع صاحب په هدایت باندې یو لیټر ما راوړی و جنوبي وزیرستان وانه اے سی صاحب ته. نو هغه سره موږ ملاقات وشو د ملګري م راسره و د جنوبي وزیرستان وانه کمیټۍ مشران و راسره د هغو سره موږ ملاقات وشو. اے سی صاحب ته سره خبرې مبرې وشولې. نو اے سی صاحب ماشاءالله موږ په خبرو باندې ښه په غور واورېدلې او د عمل کولو یقیندیاني هم راکړه چې انشاءالله ډي سی صاحب سره به ستاسو په باره کې سپیشل خبره کوم او تاسو ته چې کومې ستونزې دي په دا لارو که د ګوملزام ډیم په لاره ده او یا که د مسودو په لاره ده اف آر جنډوله په لاره نو انشاءالله ستاسو ستونزه به زر تر زره زه د حل کولو کوشش کوم. او په لیټر کې دا ورته لیکل شوي چې تاسو ته ریکویسټانه موږ دا اپیل کوو چې د موږ کم افغان مهاجرین د یونیسیار یا نادرا دیو سره کومه ډیټا پرته ده پی او آر کارډونه دي ورسره او نن سبا چې سمارټ کارډ شو پی او آر سمارټ کارډ جوړ شو نو دغه باندې مهرباني وکړي به دا چیک پوسټو باندې د موږ خلک مه ځوروئ او اپیل درته کوو چې دغه خلکو سره ښه رویه وکړي. نو نور انشاءالله چې د موږ یقین دی چې اے سی صاحب اے سی بشیر خان صاحب موږ ته دا یقیندیاني راکړله خو هغه افغانان مهاجرینو ورونو ته موږ دا پیغام او دا خبر ورکوو چې کم پی سی ایم سنټر په کوهاټ کې د یونیسیار د طرفه خلاص شوی دی او 2015 کارډ چا سره یې مخته رجسټریشن ډرایو سنټر نه دوی پاتې شوي نو عادي مهرباني وکړي چې زر تر زره د خپل کارډونه نوي کړي. نو هغه که په جنوبي وزیرستان کې نارت وزیرستان کې کویټه په نور پاکستان داسې ځایو کې چې دوی ناخبره او په دې خبر نه نو مهرباني دې وکړي چې د دغه وخت هېڅ مهلت معلوم نه دی چې څومره مهلت به یې دلته پکې. نو کوشش دې وکړي چې ځانونه دې زر زر رجسټریشن ځای ته ورسوي او ځانونه دې د کارډ هولډر جوړ کړي. نو انشاءالله د موږ چې کوم نن میټینګ و کومې خبرې ورسره وشوې بشیر خان صاحب سره موږ پور امید دی چې د موږ په خبره باندې به عمل وشي او غور به وشي انشاءالله. دا 25 تاریخ نه شروع شوی دی پرون بله ورځ چې کوم 25 شروع شو هغه نه شروع شوی دی نو دا وخت لا موږ ته نه دی معلوم کړی چې څو ورځې پورې به خو هغه ورونو ته دا میسج ورکوو د دې سوشل میډیا په ذریعه یا الکترونیک میډیا په ذریعه چې هغه د زر تر زره ځایونه ورسوي. په کوهاټ پی سی ایم سنټر دی پېښور څمکنو موډ سره پی سی ایم سنټر دی پاریپور کې دی داسې په پنجاب ځینو ځایو کې ځایونه معلوم کړي دي ورته. نو د هغه ورونه که په کې پي کې دغو سنټرو ته د ځانونه ورسوي او که په پنجاب کې لکه میوالي کې هم یو سنټر کولاو شوی دی پنډۍ کې هم داسې دی نو هغه د هغو ته ځانونه ورسوي ځانونه د دغه کاډو د هغه نه پاتې کوي ولې په دې چې آینده دپاره دوی ته د دې غټ مشکل یو سبب ګرځي ده. دوی دپاره خو موږ اوس اے سی صاحب سره خبره وکړه اپلیکیشن هم ورکړه هغه وویلې چې کوم کسان دلته جنوبي وزیرستان وانه کې پاتې هغه به تاسو ماته یو لیټر راکړئ دغه خلکو ډیټا به راکړئ چې دا خل پاتې نو هغه به موږ ته په هغه باندې یو لیټر یا راداري څه سیسټم جوړوي هغه کسان به ځي پې باندې چې کوم د پی او آر کارډونه پاتې شوي دي د رجسټریشن نه نو هغه به په هغو باندې ځي او بقایا چې کوم سمارټ کارډونه لري نو انشاءالله چې د دې مسله خو به بیخي زر حل شي.